جی د ژغ قدرمنې ستړي مه شئ. امید لره چې روغ جوړ او خوشحاله وئ. لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده چې په قبایلي علاقه کې کله ډاس شوی دی، کله دهماکه شوي دو، نو تکلیف چې کوم دی هغه عام خلک ته رسېدلی دی. لکه دا تیر چې کله کيډټ کالج ته دهماکه وشوه، نو دا چې کوم عوامي پبلک روډ دی نو دغه بند کړی دی حکومت، چې کوم سيکورټي فورسز دي د هغې بند کړی دی. نو په دا یوه کیسه باندې سر خلاصول دي چې دا روډ د جاوید سلطان کیمپ یا کالونۍ روډ نه دی، دا د کيډټ کالج روډ نه دی. دغه روډ چې کوم دی دا د عوام دی. بل طرف ته د اعظم ارسک پیرا روډ باندې فوج چې کوم دی ځوی په ځوی قبضې وکړلې. لکه په دغه ځای کې دا سوچ ته نرسي چې په دې کې د دومره فوج چې کښېنوست، آیا د اعظم ارسک خلک ته څه ریلیف میلاو شو؟ آیا چا کوم واقع یاد کېدل هغه ودرېدل؟ آیا چې خلک کوم امن د پوره سیرې کړلې، آیا امن روغی الټا امن ورسره خراب شو؟ لکه څومره چې دولت دی هغه د سيکورټي فورسز نه څومره تکلیف دی د خلک ته. نن په جاوید سلطان کیمپ سره د زړې نور کلونۍ چې دو دغه سره چې کوم خلک دی د غار وتلي وي، د جرګه هم وکړله، دننه وې راغلل ورسره میلاو شول چې کوم ذمهور خلک وه. نو هغوی ورته ویلي دي چې دا روډ موږ نه درته خلاصوي، دا تاسو یو بل ځای راست کوئ چې موږ په هغه ځای کې تاسو ته بایپاس جوړ کړي. نو مقصد دا چې دلته څه شی دی، سرکار دا د ځون د پوره جوړ کړی دی. دا اسې سرکار درویږي چې مو سکول جوړ دی د عوام د پوره مې جوړ دی، یا مې روډ جوړ دی د عوام د پوره مې جوړ دی. دی ته که مطلب ته وکسي نو د بره چې څومره هم دلته د روډینه ورته ګډ شوي دي د واڼه انګور اډې روډ ته، دا باندې ټول کې دی کاډې جوړې کړي دي، کاندینه ول دي، دغه ټول د لارې چې کومې دي دغه بند کړي دي. دغه ته مقصد نور ګاډي د کلي لوکل ګاډي چې کوم دي هغه نشي ورله کېدلی. لږ دغه مشر وروي دغه مشر څه وایي. Lure pa știți gada că dona pe soruri de la din nasta să de mulți de mulți mișta este taclit mișta dara taclit o ta ce prima de gărde ca de musim de Kiu da o să chir studat am sara raga se o ce duta sigur mazan da duta bara mișta diva ya da de ce dule pe ori de pe ori da că o ce baz da ho sai duta bara bara de conă sara dule o ce tu cum gon sara mata pe ce mișta misal că gana că gon cum pac پاناس میشته یار وشه میشه به ترایی میشه کوشش کی همه ترایی بایپاس خو ساده است چې څه بایپاس خو دې میش پوس کنه دا کوتم ځکه دې خو خیل دې بچا دې خلق لا ګرځا یا فاميل ته چې خو میشو د مسرور زلي خل سنور وګړي ته دې خل د ګنج خل د خپل وند سره په مطابق سره میشته یار جوړ کړي پارکینګ چې بندوي ور ممر ده لکه دلته د خلک ته ډېر زیات تکلیف دی. سبو دی د واڼه بازار کې چې کوم همباره ټینکۍ دو د پبلک هیلث چې کوم ټیوبل دی د هغه سره دا کومینه ولا جمع کیږي، خوجل خیل دی، ګنګ خیل دی، دلته غلام خیل دی او نور کومینه چې کوم دی هغه سره جمع کیږي. خو هغه ته چې کوم شون دی هغه کلی ځوانون دی دغه ته د یو خبره زکه چې کسي دغه روډ نه د جرنل دی، دا نه د جاوید سلطان روډ دی، دا نه د کيډټ کالج روډ دی، دا نه د بلچا روډ دی، دا د عوامي روډ دی. نو په دغه ځای کې په چار دغه دو چې دغه خلک ته وویل شي چې که تاسو ته تکلیف دی د کيډټ کالج چې کوم دی هغه ته تکلیف دی، کيډټ کالج د دروازه بل طرف ته بدله کړي د روډ نه، او بل چې کلونی ته تاسو ته تکلیف دی نو دغه دل چې کوم دا روډ ته غر واستلې دي ګټینه لارې راستلې دي، نو دغه ګټینه تاسو بند کړئ، تاسو متبادل ریاست لارې چې کومې دي متبادل لارې درته جوړې کړئ، عوام ته تکلیف ما ورکوئ. په دغه رنګ که داسې ورته غلی شوی نن یې دا روډ درپسې بند کړه، سبو کپتنایي سره خدای دا نه وکړو دهماکه وشوه، بیا دا د ګلکاچ روډ بند وي، بل ارزو په سکندر باندې دهماکه وشي خدای دا نه وکړو، نو بیا د ګمل روډ بند وي، بل ارزو پوس په مدیجون کې دهماکه وشي بیا دغه روډ بند وي، بل ارزو را په انځر کې دهماکه وشي په نارې کې بیا هغه روډ بند وي. نو څوپرو دغه ریاست په میش څه د روډینه بند کوي، خو میش چې په دغه رنګ غلی وي میش ورته یي چې میش ته نوی بایپاس جوړ کا دو میش مزید د مسلې سره مخامخ کو د مسله چې کیما دو دغه حال میش و نه میمي، خو کمیش کلاک ودرېدلی میش ورته و چې دغه روډ د تون نه دی، دا روډ نه د کلونۍ دی، دا روډ نه د کيډټ کالج دی، دا عوامي روډ دی، ته خپل لار درته وغوړه، د عوام روډ چې کوم دی په دا کې بونه مرته جوړاوه دغه ما بند کوه. بل د ځمر څخه څومره تکلیف جوړ کړی دی پورته دغه غونډ وطن د فوج نه ډک شه
خو 0% ریزلټ یې دی چاته ریلیف ملاو شه څوک چې څک و هغه روشي په سره غرمه باندې وکړو او بیا واپس لوړ شي نن بس دغه امره پر تلونکي پروګرامینه کو په نور موضوع سره راګیږي اجازه ترسکه